جوړ یاست د کرایست په خیر زه احمد خبرې کوم د بایومیکس چینل ته نو نن سبجیکټ دی هغه هم د هیماټالوژي سره تعلق لري هیمومن بلډ لوجمنټ سټډي وخت منظر ځای کوم چې تر څو چې په سبجیکټ باندې روان نو نن چې دی هغه ALL یعنی اکیوټ لیوکیمیا او اکیوټ لیمفوید لیوکیمیا نو نن چې دی د اکیوټ لیمفوید لیوکیمیا پر برابر باندې سبق دی نو په یاد وساته دا هم د سپینې یو قسم کینسر دی چې ده د سپینې وینې یو قسم سرطان دی چې ده دې ته لیمفوما هم وایي کېږي په څه ذریعه وایي کېږي هغه زه په بعد کې درته وایم چې اکیوټ لیوکیمیا چې دی او اکیوټ لفظ چې دی هغه شارټنس یو دم یو ځای پېښ شوي یا نوي پېښ شوي یا یو دا پېښ شوي لوکس چې دی وایټ اور هیمومن بلډ ته وایي چې ده او دې ته لیمفوما یو د سپینې وینې یو ټایپ سیل دی چې ده السو کارډ لیمفوما سی لیمفوما دې ته وایي دا ډیفینیشن دی چې ده دا ALL دی چې ده ما MM لیکلی دی هغه LL دی نو دا ډیفینیشن دی زه به درته وایم acute lymphoid leukemia is a fast growing form of cancer of blood and bone marrow plus mass وزن ته وایي چې ده وزن یا یو اندازه کول نو راځئ په دې عنصر خلاص کړو چې دا کوم کینسر دی څنګه راځي په کوم سیلز کې راځي دا خو یو ډیفینیشن و چې ما درته وویلی اوس سټیم سیلز باندې ویډیو ما جوړه کړې ده سټیم سیل چې ووینې بیا د خپله سره به خلاصي نو سټیم سیل په دوه باندې تقسیمیږي یو پر لیمفوید او یو مایلاډ باندې مې ویډیو جوړ کړه دا لیمفوید پاتې و لیمفوید بیا دوه نور برانچونه لري چې د هغه ټي اور بي لیمفوبلاست چې نو دا اوس لاندې ګرځي سره په خلاصېږي نو اور دې ته بل نامه باندې هم کېږي السو کالډ بلاست یا پریکوسر بلاست میچور ته وایي نابالغه نو دا سخت دی چې کله تقسیمیږي یعنی بي لیمفوسایټ جوړېږي یا ټي لیمفوسایټ جوړېږي نو هغه وخت دا کوم چې دا نوم چې اوس موږ راخیستی دی اکیوټ لیمفوید لیوکیمیا په هغه وخت کې دا چې دی سم تقسیم نشي کولی سم یې ته پېژندلی نشي په دوی کې ته پېژندلی نشي چې دا اوس ټي لیمفوسایټ دی لیمفوید دی مایلاډ دی چیش دی کان ډیفرنټ مطلب معلومولی نشي او دونه ډېرې ایله جوړ شوي نو هغه حالات ته ویل کېږي اکیوټ لیمفوید لیوکیمیا صحیح ده کینسر یعنی سرطان دا په بون میرو کې چې دی د دې نارمل علاج چې دی هغه د 1.0 د 2 پر دی لیکن دا 0% په شکل روان دي اوس نو څنګه به معلومو چې دا اکیوټ لیمفوید لیوکیمیا ده او که اکیوټ مایلاډ لیمفوما ده د دې علاج مختلف دی طریقه خلق دی موږ به راځو نیوکلیس سټینینګ به کوو نیوکلیر یعنی د کوم نیوکلیس چې په کې کې تا ویلي نو هغه سټینینګ به کوو هغه سټینینګ چې مو کوي په دې کې اول واری انزایم راځي اول انزایم چې دی هغه TDAT په نامه باندې دی یعنی د TDAT په نامه باندې یو DNA پولیمریز چین ریاکشن دی هغه سټین چې صحیح ده هغه باندې ورته راډ نه لري صحیح ده داسې په داسې سیل کې داسې راډ نه لري بل راډ نه سره مایلاډ راډ لري دی لیکن راډ نه لري صحیح ده په دا ذریعه باندې ته دغه کولی شې نو هیو راډز زه به دلته سیل در ښکاره کړم تاسو ته ګوره دا سیل کې راډ نشته لږ به زوم کړم درته دا ګوره په دا سیل کې راډ نشته دا ګوره کیوټ دا سمال دغه غټ بلاست روان دی خو په دې کې یو ځای هم راډ نه وي بل ما ویډیو ښکاره کړم مایلاډ کې راډ روان و صحیح ده په دې کې راډ نه دی را روان دا بیا کوچني کوچني دي او دا په یاد ساته دا د جینیټیک کوډینګ دی صحیح ده BCR-ABL ټیسټ چې دی هغه هم په دې کې شامل دی دې ته دواړه لیمفوما یا لیوکوما دا اوس لاندې سر په خلاصېږي دا جینیټیک کوډونه دي دا به په یاد ساتې یعنې T99 T دا ټوله به مخکې تا ته راځي اوس موږ د دې نارمالټیز نه در اخلي جینیټیک موږ به اوس بیسیک بنیاد سر باندې در خلاصوم صحیح ده اوس راځه پریکوسر چې دی څنګه ګلاس څنګه تقسیم شوی ده پر دوه باندې میجر غټ ګروپ باندې تقسیم شوی ده دې ته بي لیمفوبلاستیک لیوکیمیا یا لیمفوما یا لیوکیمیا یا لیمفوما دونه یو شی دی لیمفوما چې د دواړه یو د لیمف سیستم ته هم راځي لیمف کوم چې لیمف نوډس ورته وایي دا زه سر د خلاصوم چې دلته ولې موږ ورسره دغه کوو صحیح ده
اور ټي چې ده اوس موږ دا څنګه معلوموو د خو دوه مچره غټه ګروپ دی په دې کې به موږ ایمونیټي په ذریعه باندې پرې معلوموو. بي چې ده سی ډي 10 لري، مطلب سی ډي 10 لري، سی ډي 19 لري، سی ډي 20 لري، اور دا د بي درښیم. او ټي چې ده هغه خالي سی ډي 2 لري او سی ډي 8 لري، سی ډي 2 او سی ډي دغه په دواړو کې فرق دی. بي ده درې شیان دي، هغه سی ډي 10 سی ډي 19 سی ډي 20 اور سی ډي 2 سی ډي 8 دا بیا د ټي لري. سرفیس مارکر هغه مارکر ته وایي په سیلز کې د بغلونو کې ورسره ایسي داسې. نو دا سټیم سیل چې تو وګورې سټیم سیل په دا سی ډي 4 دا ګرده باندې سر خلاصي دا د ایمونیټي په اړه څه ده. اور پروگنوسیس یعنی جینیټیک ابنارملټیز په دې کې بیا جینیټیک ابنارملټیز باندې هم کتای شي. هغه د ټي 12 دی او ټي 21 چې کوم سم کوشني کې یعنی ګډ کلچر چلډرن کې ټي سره او ټي 9 یا ټي 28 په پښتو به درته د ټي 12 ټي 21 چې ده هغه ګډ کلچر چلډرن کې دی او ټي 9 اور ټي 22 دا بیا په کم کمزور کې. اور دې ته موږ ولې لیمفوما وایو. لیمفوما ولې ورته وایو؟ لیمفوما لفظ ولې موږ دې لپاره استعمالوو؟ په دې کې تایمیک ماس پکې شته. تایمیک چې کوم ماس دغه لري وزن لري یا ټینیجر پکې کې دي دا هغه د وجه کوم دغه لفظ چې موږ دته د ټي لیمفوسایډ په نامه وایو ټي ای ال دا وګور په دغه وجه. اوس ګور لیمفوما مالګننټ سیل ان ماس یعنی کوم چې وزندار یا په دننه سیل کې وزن لري یا په سیل کې دننه ته کینسر معلومه یا سرطان معلومه هغه ته دا وایي کېږي. او کوم چې د وینې کینسر یې هغه ته لیوکیمیا وایي کېږي. سیده وزن چې نه خالي وینه تشما دغه کې ګوره وزن نه ګوره په دې کې وزن هم معلومیږي یا وزن یا ماس یا غوښه. دا دونه امپورټنټ نه دی خو خیر بیا هم تاسو ته ویل دا که دې په یاد ساتي او ولاړ به ځې د 12 بیولوژي ته به ځې دا به په یاد ساتي جینیټیک سرچ به مکمل وي. صحیح ده بیا دې په دې سره خلاصېږي. دی وایي لیمفوبلاست مې بي ایډیټر سمال اینډ هیموجینس. هیموجینس موږ ویلي وه په 12 کې چې دغه د هیموجینس چې دواړه یو قسم وي یو شی یو جینز دواړه جینز یو رقم وي. نو د ده کوچنی جینز چې دی هغه هیموجینس دی او لارج چې دی هیټروزایګس دی. یعنې کوچنی چې دی هغه کوچني جینز چې دی هغه هیموزایګس را روان دی ایډیټر کې یعنې کوم چې یو رقم دی او هیټروزایګس چې دی هغه غټ دی هغه مطلب جلا قسم دغه ورکوي یعنې یو زه به اوس په دې سره خلاص کړم دا سمال ټي دا جینیټیک شو یعنې دا هیموزایګس شو اور دا که یو غټ ټي اور یو سمال ټي دا هیټروزایګس دی. نو دی وایي غټ ټي چې دی هغه هیټروزایګس دی او دا هیموزایګس. ولې پر دې باندې سبجیکټ روان دی کنفیوز کېږي دا خاص امپورټنټ نه دی یاد وساته. اور فینوټایپ دا په جینیټیک کې سره خلاصوم دی وایي دا ټیسټ یې ورکړه فینوټایپ یې ورکړه او جینوټایپ یې ورکړه. فینوټایپ چې کوم په فزیکل علامات موږ جینیټیک وینو او کوم چې په مایکروسکوپیک حالات باندې وګورو. صحیح ده دا دونه امپورټنټ نه دی دا زه اوس نور نه درته دغه ټیسټ هم ویډیو دا دی سره وګورئ دا راډ نه لري. صحیح ده نور راډ لري دی راډ نه لري مایلاډ چې دی راډ لري دی راډ نه لري. صحیح ده یو دغه هم دی په جینیټیک ذریعه باندې دی هم سره تقسیمولی شي. صحیح چینل هم د سره سبسکرایب کړئ.